عطاالله ایرانی د زابل ولایت شاستکوه ولسوالۍ اوسېدونکی پیلان په کندهار ولایت کې اوسېږي. کله چې دغه څانګه د لیبه سیدا له خوا فعاله شوې ده نو ما مشتریان ورته راوستلي تقریبا دېرش څلوېښت کسان. نو دلته په معیاري ډول ښه تداوي شوې ده او د ده د لوړ کیفیت او اعلی خدمتو په وجه باندې نو مریضان څخه چې د مشتریانو څخه چې ما پوښتنه کړې ده هغه ښه نتیجه ورکړې ده، څخه خوشحاله دي. د ده یې کور ودان چې د هغوی خدمت کړی دی، پالنه یې کړې. هغه خلکو دا وایي چې کوم ذهنیت چې دوی په خپل ځان یا په دماغ کې ورسره شته نو دلته هغه خبره نه ده. دلته په معیاري ډول ښه خدمات رسول شوي دي، ښه مثبت نتیجه ورکړې ده په معیاري شکل او په اعلی درجه شکل په ښه کیفیت او کم لګښت باندې ښه خدمات سره رسېږي. کم ناروغان چې کله د هر چې دغه ورته جوړه شي مثلا یو اثر ښکاره شي د مریضۍ پر برابر دوی باید لومړی د صحي خدمات ته مراجعه وکړي تر څو هغه مشکل په اسانه ډول سره حل شي، او که وخت باندې تېر شي بیا دا مشکل ډېرېږي، بیا د مشکلات سره مخامخ کېږي.